د دغه شپږویشتمه نېټه د افغانستان د مظلوم ولس د خلاصون ورځ ده، هغه د روسانو په مقابل کې. په همدغه ورځ باندې د افغانستان هغه سرې لښکرې چې د شوروي سابقه اتحاد لخوا دلته راغلې وې او د په راتګ سره د افغانستان په لاکونو ماشومان، ښځې، سپین ږیرې زموږ شهیدان شول، په لاکونو معلول شول او همدارنګه بېدرکه شول. زموږ معارف، زموږ زراعت، زموږ اقتصاد او همدارنګه په ټول آبادو کې زموږ ولس او خصوصا افغانستان ډېر متضرره شو. نو هغه ورځ ده چې دا د افغانستان د خلکو د خلاصون ورځ ده. د افغانستان ولس له دغه ورځې څخه سخت استقبال کوي او دغه ورځ لمانځي، په هر کال کې لمانځي، لکه څنګه چې د افغانستان ولس د پخوا په شان سره لکه سکندر مقدوني څخه او همدارنګه مغولو نه او همدارنګه د انګریزانو څخه ازادي واخیستله او خوشحالي څرګندوي، په همدې شکل د روسانو په وتلو سره هم دغسې خوشحالي څرګندوي. دا هغه ورځ ده چې افغانانو ځان آزاد ګڼي په افغانستان کې او خپل کار او کسب ته ادامه ورکړه. د دې ورځې په لمانځلو سره زموږ ټول افغانان په دې باندې پوه شو چې د اجنبي یا د روسانو راتګ موږ ته ښې پایلې نه درلودلې، بلکې دا هغه توره ورځ وه چې راغلل او زموږ په سلګونو ځوانان، ماشومان، زموږ دونه حده زموږ اردو، ابچنا، زموږ دهقانان، زموږ تاسې سپین سرې، زموږ تاسې ماشومان معلول شول، معیوب شو، تری تم شول او په تګ سره زموږ دا ورځ باندې موږ خوشحالي څرګندوو چې دا د افغانستان د دې له شر څخه، د دې له فساد څخه او د دې له کړنو څخه آزاد او مستقل شول. نوموړی وایي د روسانو د راتګ پر مهال په څلورم ټولګي کې و چې پر مهال یې د یاد پوځ له لوري په هیواد کې پراخ وحشتونه تجربه کړل. کله چې روسان راغله زه په څلورم صنف کې وم او واقعیت په هغه وخت کې دا خاطرې موږ ته ډېرې ښه راپه یادېږي. نو دوی په راتګ سره په افغانستان په ټولو کې یو وحشت و د افغانان منځ کې او دا وحشت او دا بربریت او دا ناخوالې زموږ په ټوله افغانستان کې خپرې وي چې کله د دوی ظلمونه هغه وخت کې افغانان له تیارو سره، افغانان له ټانکونو څخه، افغانان له دغه مدرنو سلاګانو څخه، افغانان له دغه سکاټ توغندیو څخه، همدغه لونا توغندیو څخه آشنا نه وو. لیکن چې کله دا استعمال شو، د دې خرابوالی ولیده چې زموږ د زیربنا ته ضرر ورسو، زموږ اقتصاد ته ضرر ورسو، زموږ معارف ته ضرر ورسو، هلته په ټول توګه سره ټول ولس ته ضرر ورسو. نو په همدې لحاظ باندې افغانان په دې پوه شو چې جنګ تباهي ده، جنګ د افغانانو په ګټه نه بلکې د حیواناتو په ګټه هم نه ده، بلکې دا ضرر ده. په همدې اساس باندې دغه ورځ باندې موږ خوشحالي څرګندوو او د راتګ ورځ چې یو توره ورځ په نامه یادېږي او دغه موږ غندو او د دوی راتګ غندو، نه تنها د روسانو بلکې د امریکایانو، د انګریزانو دغه ټوله ورځ موږ غندو. افغانستان یو مستقل آزاد وطن ده، افغانان باید آزاد ژوند وکړي او خپل مابین کې سره یووالی پیدا کړي تر څو د خپل وطن په خپل لاسونو سره جوړ کړي.